پاکستان کې په 250 کیلو کې څوک یې زه ورته آماده یم. یو تن د بهترینه ترینرانو څخه دی. الله تعالی هر انسان ته ځواني ورکړي او زور یې ورکړي. داسې نه ده لکه زموږ استاد لکه زموږ ورور. Jumba. Ready? Relax. 15 کاله کېږي استاد پاتې شوی یم تمرین ورکوم. اوس فلحال په پاملو غورپو بازار کې من کلب ده تمرین جریان کې. په کلب کې موږ څخه قهرمانان شته د افغانستان په سطح باندې په خپل وطن کې بیس بیټر پاتې شوی ده. خپل کمربندونه لري هلته موږ سره شته ده. څلور شاګردان موږ سره شته ده چې خارجي مسابقو ته آماده دي انشاءالله او کار هم ورسره کوو. 12 سیالۍ مې په فری فایر کې کړي چې 6 یې پروفیشنل دي او 6 یې اماتور او 6 مې په اوشو رشته کې هم فایټونه کړي. چې غوټې پسې وښې په لاس بدر چې یو چا ویل په دریاب کې ګوهر نشته. نو د تمرین دغسې اصول دی چې څومره کار وکړي. تمرین مثال زه به تا ته یو لنډ ماغه درکړم. تمرین مثال د سکروټې ده څومره چې پوکې ورکړي هغومره تازه کېږي. چې باید سړی ورسره تعلیم وکړي درسونه هم ورسره کورسونه ورسره تعقیب کړي. ماشاءالله د دوی خو ډېر ښه شخصیت دی او ډېر زحمت شاګردانو سره باسي او ښه تمرینات ورکوي. موږ ته وایي چې خواري وکړه چاته لاړ شي او د افغانستان نوم روښانه. داسې نه ده لکه زموږ استاد لکه زموږ ورور موږ سره څنګ په څنګ ولاړ ده. پهلواني مسابقې مې ګټلي په ایران کې او 11 مسابقې مې کړي دي داخلي په فری فایټ کې. یوه لوبه مې کړې پاکستاني سیال سره چې خپل پاکستاني سیال مې مات کړی د قوي سیال و. هلته ډېره بهترینه مسابقه وکړله چې واقعیت د هغه ما دپاره ډېره یو جالبه وه ځکه دا 15 دقیقې په راوند کې په سرمیشن کې نیول شوی و په ریانینګ چوک کې چې دا ډېر بهترینه تخنیکي سرمیشن دی او ډېر سخت سرمیشن دی. زه داسې حالات ته مخ شوی یم چې زه نور هغه ځای کې ما په لاسو کې زور نه و دمه نه وه خو چې ما د خپل مینهوال ته وکتل خپل دوستانو ته مې وکتل د خپل افغانستان نوم ته مې وکتل بېرته ما کې یو جذبه پیدا شوله او ما خپل پاکستاني حریف مات کړو. د افغانستان په سطح باندې یو ښه قهرمان ده. دا مې یو DFC کې ګټلی یو مې BMC کې ګټلی ده. باید سړی تعلیم هم وکړي ورزش هم ورسره کړي مسلسل هر څه باید په تسمکات تېر کړي. ورزشکار هغه دی چې خپله غصه کنټرول کړي. الله تعالی هر انسان ته ځواني ورکړي او زور یې ورکړي طاقت یې ورکړي. باید سړی ونه غلط استفاده وانخلي. زه غواړم کلب په نګاه سره چې همدې سره طب ته هم کار وکړم او طب هم ووایم په راتلونکي کې انشاءالله یو ښه ډاکټر جوړ شم. ما سره داسې شاګردان هم شته چې مثال خارجي مسابقو کې په هند کې پاکستان کې ایران کې چې انشاءالله زه په اطمیناني یم چې ښه کارکردګي به کړي انشاءالله باوري یم ورباندې چې ګټي به افغانستان ته به ویاړ افتخارات راوړي. زما د کامیابۍ عامل او راز چې دی استاد ارشد اتل چې موږ سره ډېره خواري وباسلې زحمت یې باسلی د همغه برکت ده. سهیل شیرزمي یو تن د بهترینه ترینرانو څخه دی د ننګرهار ولایت او بهترینه قهرمان دی او بهترینه قهرمان ساز دی چې واقعیت دی خوش اخلاقه انسان دی او ډېر یو زحمتکشه استاد ده. ما خو خپله ډېرې تقدیرنامې ترلاسه کړي دي ساینلیکونه دي کمربندونه دي هغه دي. پاکستان کې په 250 کیلو کې څوک یې زه ورته آماده یم چې فایټ ورسره وکړم انشاءالله او ننګرهار او افغانستان ته بریا راوړم. د افتي سازمان رئیس نم دا غوښتنه ده بابر راجا نه چې موږ قهرمانانو ته چانس ورکړي تر څو د ولوبې هغلته مسابقې وکړي افغانستان دپاره ښه داسې اورد وکړي او بیا هم په افغانستان کې په مسابقان باندې دغه یو غږ دی چې دلته نماینده دی د افتي سازمان نو موږ قهرمانانو ته چانس ورکړي تر څو یو ښه دستاورد افغانستان دپاره وکړي. زه غواړم چې په آینده کې یو سازمان جوړ کړم مسابقې ورکړم چې د خارج نه د نورو ملکونو نه او دلته افغانستان ته خلک زړه ښه کړي او راشي.